بریتانیا افغانستان ته د خپلو اتباعو پر تګ بندیز لګولی. د بریتانیا د بهرنیو چارو همګټو او پراختیا وزارت یا FCDO خپلو اتباعو ته په کلکه سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډاډه وکړي او د دې هیواد په ټولیزه کچه د پراخو امنیتي خطرونو په اړه جدي خبرداری ورکړی دی. تاسو د بریتانیا وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړئ. امنیتي وضعیت بې ثباته دی. په ټول افغانستان کې سفر خورا خطرناک دی او اوس مهال یو شمېر سرحدي لارې خلاصې نه دي. این توصیه‌نامه یعنی منع قانونی برای سفر اتباع دارای تابعیت مضاعف یا مقیم بریتانیا نیست، بلکه یک هشدار امنیتی است. حق بازدید از خانواده به عنوان یک حق خانوادگی قانونی باقی میماند. خو اسلامي امارت د بریتانیا دولت دغه اندېښنه بې بنسټه بولي او د افغانستان د ډاډمن عمومي امنیتي وضعیت په اړه خبر ورکوي. د افغانستان په اړه دغه ډول اندېښنې بې ځایه دي. افغانستان ته په اجازه او په ویزه باندې راغلي بهرني اتباع هغه د افغانستان د قوانینو خلاف ورزي نه کوي، هیڅکله د نیول کېدو له خطر سره مخ نه دي، بلکې د هغوی د امنیت او هغوی ته د اسانتیاو رامنځته کول د مختلفو ارګانونو په غاړه دي. هغوی ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. افغانستان اوس امن ده او هر کال زرګونه بهرني سیلانیان د افغانستان له مختلفو سیمو لیدنه او کتنه کوي. د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره په افغانستان کې 45 کلن د ناامنۍ او بې ثباتۍ درد زیږوونکی بحران مدیریت شوی او د څنګ په ټول افغانستان کې د امن حاکم ده. تر دې وړاندې د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو د روان کال له پیل راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1500 تنه بهرنیو سیلانیانو د راتګ او له بېلابېلو ولایتونو او تاریخي سیمو د لیدنې خبره کړې وه. نړیوالو په افغانستان کې دومره ستر ظلمونه او جنایتونه ترسره کړي دي چې نن په دغه سیاسي افواهات او پروپاګانډاو باندې غواړي دوی خپل هغه تېروتنې او هغه جنایتونه هغه پټ کړي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې هیواد کې بشپړ امنیت او سراسري سوله د دې لامل شوی چې د کورنیو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو پام هم د هیواد د هغو زړه راښکونکو طبیعي سیمو ته ورواوړي چې په تیره کې د بې ثباتیو له امله ورتګ ستونزمن و.